افغانستان له هیڅ بریا پرته دویمه لوبلړۍ هم له لاسه ورکړه. افغان لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د 20 ورځې لوبلړۍ د دویمې لوبې په بایللو سره یاده لوبلړۍ هم وبایلله. که څه هم د لوبې په چا افغانستان ګټلې وه، خو توپچونه یې غوره کړه. په داسې حال کې چې افغان لوبډله د هدف پوره کولو پر مهال فشار په ښه توګه نشي اداره کولی، خو یو ځل بیا یې د هدف پوره کول غوره وبلل، خو د ډیر کله په څیر بیا هم پکې پاتې راغله. بل لور د افغانستان په لوبډله کې د راشد او مجیب نشتون بیل احساسیږي، لکه د تیرو او نننۍ لوبې په څیر چې افغان لوبډلې د توپچونې برخه کې د سریلانکا مخه ونه شوه نیولی. افغان لوبډلې د توپچونې ښه پیل نه درلود، که هر څو یې د سریلانکا لوبغاړي هم ژر له مخې لرې کړل، خو بیا یې هم په وروستیو کې د سریلانکایي لوبغاړو د تیزې توپوهنې مخه ډب نه شوه کړی، او هماغه و چې یو ځل بیا یې پر افغان لوبډلې ډېرې منډې وکړې او 188 منډې هدف یې ورکړ. افغانستان یو ځل بیا هم په توپوهنه کې بیکاره پیل لرلو او پیلیز او منځني لوبغاړي زر له لاسه ورکړل، چې له امله یې د هدف پوره کول ستونزمن شول او پاتې لوبغاړو فشار واخیست. افغان لوبغاړي د معمول په څیر د هدف پوره کولو پر مهال په ځان ډیر باوري نه ښکاري، او هر لوبغاړی د وکټې له لاسه نه ورکولو مدیریت نشي کولی، او نه هم د لوبغاړو له زر سوځېدو وروسته فشار کابو کولی شي، لکه په نننۍ لوبه کې چې هیڅ لوبغاړي د توپوهنې د مسؤلیت پوره کولو باور نه درلود. افغانستان نننۍ لوبه هم په لوی توپیر 22 منډو وبایلله، او په دې سره یې په ټوله کې د سریلانکا پر وړاندې د بریا خپلولو تمې پرې کړې. افغان او سریلانکایي لوبډله یوازې یوه لوبه لري چې د چهارشنبې په ورځ به یې ولوبوي. نور د دواړو لوبډلو سفر پای ته رسیږي، خو له بده مرغه افغان لوبغاړو ته له هیڅ لاسته راوړنې پرته